د انفطار مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 82مه سوره ده په مکې معظمې کې رانازله شوې ده 19 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی اذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت کله چې آسمان څیرې شي او کله چې ستوري خواره واره شي او کله چې سمندرونه ګډ شي یو له بله او ټول یو سمندر شي او کله چې قبرونه پرانستل شي په دغه وخت کې به هر څوک وپوهیږي چې څه د مخه استولي او څه پرېښي دي يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك انسانه څه شي ته د خپل د کرم خاوند پروردګار باندې په غولونه کې واچولې هغه چې ته یې پیدا کړی ستا کړه وړې سم کړي دي ته یې پانډول جوړ کړی او په هره بڼه یې چې خوښه شوه ستا د بدن برخې ونښلولې جوړې کړې كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون هیڅ کله نه بلکې اصلي خبره دا ده چې تاسې د جزا او سزا ورځ دروغ ګڼئ په داسې حال کې چې پر تاسې باندې ساتونکي ټاکلي دي داسې عزتمند لیکونکي چې ستاسې په هر هغه عمل چې تاسې کوئ پوهیږي إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم شک نشته چې ښه خلک به په جنت کې وي او شک نشته چې بدکاران به په دوزخ کې اوسیږي يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين د جزا په ورځ به هغوی هلته ورننوځي او له هغه نه هیڅکله پټېدای نشي وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين او ته څه پوهیږي چې هغه د جزا ورځ څه ده هو ته څه خبرې چې هغه د جزا ورځ څه ده يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله دا هغه ورځ ده چې د هیڅ چا لپاره د هیڅ شي کولو د هیڅ چا وس نه وي د هغې ورځې فیصله په ټوله معنا یوازې د الله په واک کې وي